قدرمن لیدونکو هغه دیوال چې په میلیونو ډالرو مصرف شوی دی نن د هغې د افتتاحي ورځ ده. جناب دلبالا جنبلي څخه هیله کېږي چې سټیج ته راشي او د دغه دیوال په اړوند چې څه معلومات دي تاسو سره شریک کړي. دلبالا جنبلي صاحب. مننه وروره، خوشحاله اوسئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلی له چکچکو او تود حکمي څخه ډېره زیاته مننه کوم. او زه به تاسو ته د میلیوني ډالري دیوال په اړه کوم معلومات چې ما لیکلي دي او تاسو ته به وړاندې کړم. دا د میلیوني ډالري دیوال چارې له نیکه مرغه پای ته ورسېدې. چېرته ورسېدې؟ یا دیوال د نړۍ په لسو مشهورو ژبو خبرې کوي. دا دیوال د شپې لخوا ویښي او پیره کوي. څه کوي؟ پیره کوي. او د ورځې لخوا خوب کوي. خښتې له لاجوردو یاقوتو او زمرودو جوړې شوې دي. زمرودو جوړې شوي. دا دیوال د الوتلو قابلیت هم لري. معنا کله چې زړه تنګ شي د یو ځای نه بل ځای ته چکر لپاره ځي او بېرته خپل ځای ته راځي. چېرته راځي؟ خپل ځای ته راځي. بالکل هېڅ ډول بم وسله پرې تاثیر نه کوي. حتی زموږ هغه ننګرهار کې چې دا د بمونو مور هم بم یې غورځولی و که نه هغه هم پرې تاثیر نه کوي. دومره کلک دی. هغه ورته داسې نه لکه تخر کې چې د چا سپږی. آفرین. او نور دومره زیات اوصاف لري چې پوښتنه یې مه کوه وروره، بیخي ډېر زیات اوصاف لري. یو دوه صفتونه خو یې نور هم وکړه. یاره نور صفتونه یې خو نه شم کولی چې د نظره نه شي بیا. ټولو ته یې نیکو مبارک. تاسو ته دې مبارک وي او جناب دلبالا جنبلي صاحب تاسو ته دې مبارک وي. مبارک شه. مبارک سره د شیرینۍ سره سپینه شروع کړه دا پټه راځئ ډاکټر صاحب. راځئ ونیسئ د خیره دا بس لږ هم قیشي کړې ده بس دغه لږ پاتې ده. مبارک